نو سلام زه یاسمین یم اوس زه د بیجینګ د نانشان په نوم د سکي وهلو له ډګر څخه تاسو ته مخاطب یم دلته له 2025 کال څخه تر 2026 کال پورې د سکي وهلو مواسم پیل شوي او د چین په مختلفو ځایونو کې د سکي وهلو ډګرونه هم په کار اچول شوي دي په دغه هیواد کې د یخ او واورې په چارو کې نو وخت راغلی او د مصرف او اقتصاد د پرمختګ خزانه یې برابره کړې ده کابو لاس زره مخکې د چین د شینجیانګ د الاتای ځای اوسیدونکو پر ډابلو داسې انځورونه پنځولي چې ترې ښه کړي هغوی د سکي وهلو له لارې ښه کار کړی و دا د دې ښه ښکارندویي کوي چې د ښه کار له تاریکۍ څخه د تفریح او مسابقې تر سپورټي هنر پورې له سکي وهلو سره د چینایانو علاقه او پوهه له 10 کلونو راهیسې دوام لري ما مخکې په انټرنیټ کې د سکي وهلو په اړه لنډې ویډیوګانې کتلې او نن دلته راغلی زما ټاټوبی د چین په شمال ختیځ کې دی او هلته مې په ماشومتوب کې څو ځلې دغه لوبه کړې ده د بیجینګ اولمپیک ژمنیو لوبو او ویډیویي راپورونو یو ځل بیا د سکي لوبې ته وهڅولم دغه لوبه د تنکیو ماشومانو ترمنځ هم مروجه شوې ده زه ښوونکی یم او زما د ټولګي ډېر ماشومان د دغې لوبې تجربه لري او ډېره یې خوښوي د 2025 کال لپاره د چین د یخو او واورینو چارو د پرمختګ څېړنیز راپور ښیي چې په 2015 کال کې په دغه هیواد کې د یخو او واورینو چارو عمومي پیمانه کابو 209 میلیارډ یوان وه او په 2024 کال کې دغو چارو چټک پرمختګ موندلی او پیمانه یې 980 میلیارډ یوانو ته رسیدلې وه اوس اټکل کېږي چې 2025 کال کې به دغه پیمانه له 1000 میلیارډ یوانو څخه هم پورته وي زموږ ډګر د سکي وهلو په تیرو 25 موسمونو کې د مشتریانو لپاره خدمتونه کړي دي په پیل کې مو یوازې لسګونه زره مشتریان درلودل اوس شمیر کال په کال زیاتیږي په دې وروستیو کې مو د مشتریانو کلنی شمیر 400 زرو ته رسیدلی او لوړ ریکارډ یې 580 زره دی موږ د مشتریانو د راتګ لپاره اسانتیاوې برابرې کړي دي زیات مشتریان په خپلو موټرونو کې دلته راځي زموږ د ډګر ترڅنګ د پارکینګ لوی میدان شته او د ننوتلو او وتلو مناسب مسیرونه لري موږ د مشتریانو لپاره د بیجینګ له ډیرو ځایونو څخه دلته د راتګ د نوبتي بسونو خدمتونه هم برابر کړي دي مشتریان له راتګ مخکې د موبایل له لارې د ټکټ د اخیستلو د ښوونکو د ټاکلو او د سکي وهلو د آلاتو د کرایې په شمول ټولې چارې ترتیبولی شي زموږ په ډګر کې مشتریانو ته بیلابیل خواړه هم برابریږي شمیرې ښیي چې له 2024 کال څخه تر 2025 کال پورې د سکي وهلو په موسم کې د چین د سکي وهلو په ډګرونو کې د مشتریانو د مصرفي لګښت عمومي اندازه 8 میلیارډو او 614 میلیونو یوانو ته رسیدلې ده په همدې موده کې د سکي وهلو له ډګرونو څخه په 2 کیلومترو کلامرو کې د مصرفي لګښت د عمومي اندازې د زیاتوالي اندول 28.9 سلنه زیاته شوی دی دا د دې ښه ښکارندویي کوي چې یخو او واورینو چارو د پرچم خرڅلاو ترافیک خواړو او تفریح په برخو کې د شاوخوا سیمو پرمختګ پیاوړی کړی دی د سکي وهلو د همدې ډګر په ګوټو کې سانسور او فعال حالت تر سترګو کېږي له څو کلونو راهیسې په چین کې د یخو او واورینو چارو پرمختګ ورځ طلبه دی په چټکېدو دی او نوی تاریخي ریکارډ یې ټینګ کړی دی د ژمي په یخه هوا کې د چین یخي او واورینې چارې د اقتصاد د ګرامانتیا لپاره خوځنده ځواک برابروي دغه چارې د مختلفو ځایونو د اقتصادي جوړښت د بدلون د با کیفیته پرمختګ د پیاوړتیا او د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره مهم رول لوبوي